ځانګړی بحث. په دغه خپرونه کې هوا راډیو د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره د دوی د فعالیتونو، لاسته راوړنو او راتلونکو پلانونو په اړه خبرې اترې کوي. ځانګړی بحث د هوا راډیو ځانګړې سیاسي او ټولنیزه خپرونه. ځانګړی بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. افغان سوله د جګړې شدت په بین الافغاني مذاکراتو ته د لاسرسي او د بین الافغاني مذاکراتو په اړه تګ لپاره د بندیانو تبادله، د بندیانو خوشي کولو پر سر راپورته شوي جنجالونه او د امرالله او د افغان دولت نوې څرګندونې چې لا هم په پاکستان کې په کوټ او پیښور کې د طالبانو د سرطان ریښې موجودې دي. همداشانته د سیاسي او بهرنۍ اجماع رامنځته کولو لپاره هلې ځلې. سلام، وختم په خیر. قسمت الله همت یم او تاسو ته د هوا راډیو د ځانګړي بحث خپرونه پر مخ بیایم. په نننۍ بحث کې هم را سره دوه قدرمن میلمانه دي. له مرکز کابل څخه ضیا ودان او له خوست ولایت څخه د پوهنتون استاد فاروق جان منګل صاحب. ودان صاحب، تاسو ته په ځانګړي بحث کې هرکلی وایو. ډېره مننه همت صاحب. سلام او درناوی، جوړتیا او سلامتیا مو غواړم ستاسو د راډیو د ډېر د قدر وړ میلمه منګل صاحب او ستاسو د راډیو د ډېرو پتمنو او معززو اورېدونکو. هیله لرم چې تاسو ټول په خپلو چارو کې موفق او بریالي یاست. ډېره زیاته مننه ودان صاحب. استاد محترم، تاسو ته مرکلی وایو، په خیر راغلی. تاسو درانه میلمه ودان صاحب او ستاسو په وساطت ټولو درنو اورېدونکو ته نیکې هیلې او احترامات تقدیموم. ډیره زیاته مننه ودان صاحب. د بحث لومړۍ پوښتنه به تاسو ته راګرځي. که څوم زموږ د بحث موضوع افغان سوله ده، په دې وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو جنګ ته زور ورکړی، په داسې حال کې چې دلته د سولې خبرې او د بندیانو د تبادلې بحثونه روان دي. د دې علت په څه کې دی؟ جنګ خو د دوی دنده ده، جنګ خو د دوی عقیده ده، جنګ باندې خو دوی باور لري او جنگ د دوی مسؤلیت دی، دوی ته ورسپارل شوی مسؤلیت دی. جنگ د طالب ماموریت دی او مامور مجبور دی چې جنگ وکړي. طالب پرته له جنګه نه بل انتخاب لري، نه بل لار لري، نه بل کمال او هنر لري. جنگ ته دی هم مجبور دی، جنگ ته طالب هم لیواله دی او جنگ به طالب هم کوي. جنگ خو لکه مخکې چې د واک لپاره کارېده، هغه که د هر لوري لپاره وي. جنګونه معمولا یا د اقتصاد پر سر باندې وي او یا د واک پر سر باندې وي، دا دواړه د خپلو منځونو پر سره تړلي دي. البته طالب به تر هغې جنګ ته ادامه ورکوي چې تر څو د سیمه ییزو قدرتونو، تر څو د نړیوالو قدرتونو ګټې خوندي شوي نه وي، دوی سره یو توافق ته رسېدلي نه وي، تر هغې به طالب جګړې ته ادامه ورکوي. مننه استاد محترم. که ستاسو اړخ ته راوګرځو، روانه جګړه او د بندیانو په تبادله کې رامنځته شوي ملاحظات به پر داخلي او نړیواله سیاسي اجماع څومره بد تاثیرات ولري؟ طبیعي خبره ده څه ډول چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق یا د شوي توافق منځپانګې ته وکتل شي، د بندیانو د خلاصون مسله تر ټولو حیاتي او مهمه مسله ده. خو په دې برخه کې د افغان دولت ملحوظات او ملاحظات هم د پام وړ او ارزښتمن دي، ځکه چې مسأله د افغان طالبانو د خلاصون ده. دوهم مسله دا ده چې هغه شمېر کسان چې افغان دولت یې په تړاو ملحوظات لري او ویل کېږي یا باور دا ده چې دا هغه شمېر بندیان دي چې خورا په یو شمېر حساسو مسائلو کې لاس درلود او یا دا چې خلاصون یې نه یوازې دا چې د افغانستان د قوانینو پر خلاف دی، بلکې نړیوال قوانین، نړیوال اصول هم ته اجازه نه ورکوي چې دغه ډول بندیان دې ایله کړل شي. طبیعي خبره ده چې دغه جریانات په بین الافغاني مذاکراتو باندې او یا هم چې
د بهرنیو چارو وزارت چې څه موده دمخه کومه خبره کړې وه چې شاوخوا 12 هیوادونو د بین الافغاني مذاکراتو دپاره د یوه اجماع یا د کوربتوب لپاره تیاری ښودلی و، په هغو موضوعاتو باندې تاثیر کوي. خو مسله دا ده چې په دې برخه کې افغان دولت ځکه په حقه دی چې دلته د افغان طالبانو د خلاصون مسله مطرحه ده. داسې راپورونه او داسې معلومات هم شته چې هغه لیست چې افغان دولت ته سپارل شوی او اوس یې افغان دولت په تړاو ملحوظات لري، تر ډېره بریده یې بندیان پاکستاني اتباع او یا د سیمو د هیوادونو اوسېدونکي دي. مسله دا ده چې دلته مسله بیا د افغانستان د سیمې په کچه باندې یا د سیمې په کچه یو شمېر هیوادونه پکې ښکېل کېږي. نو زما په اند او هغه چې یو شمېر تحلیلګرانو دغه موضوع تحلیل کړی، په دې برخه کې افغان دولت په حقه دی، خو په بین الافغاني مذاکراتو باندې او یا د سولې په روانو خبرو اترو باندې یې اغېز حتما پرې باسي. مننه منګل صاحب. ودان صاحب که ستاسو اړخ ته راوګرځو د استاد موضوع ته په کتو، امرالله صالح ټویټ کې ویلي د طالبانو د سرطان ریښې لا هم په کوټه او پېښور کې دي، او وایي چې دوی تر اوسه له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړي او هیڅ داسې اسناد نشته چې دوی د سولې لپاره خوشبینه اوسي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دا څرګندونې تر کومه رښتیا کېدی شي؟ زه خو په دې نظر باندې یم چې دې ته اړتیا نشته چې دا تور پرې پورې شي چې القاعده سره د اړیکې پرې نه وي. داسې یوه بهانه ده، داسې یو تور لګول دي. اوس د القاعده ډېره په زور کې ده که طالب په زور کې دی؟ اوس خو دوران او سیزن خو د طالب دی. ولې القاعده بهانه شي چې د القاعده سره اړیکې لري؟ او یا فرضاً د القاعده سره اړیکې لري، دا د القاعده سره اړیکې لرل دا غوټ جرم دی که طالب چې په کابل کې په زنبق څلور لارې کې ټانکر ته چاودنه ورکوي، 800 کسان څوک وژني، څوک بیخي له صحیح ورکېږي، د چا غوښې په هوا کې تویږي او څوک مرګونې ټپیان کېږي. طالب دا د طالب خپل ظلم، د طالب خپل قتل و قتال چې روان کړی دی، د طالب خپله جګړه دا کفایت کوي، بسنه کوي چې تا ته د غندلو لپاره مواد په لاس درکړي. دا خو اوس د امریکا خو هره خبره چې کوي، هر ډیل چې کوي، هر معامله چې کوي، یو مخ ورکوي و موضوع را مخې ته کوي د لپاره چې یو بهانه جوړه کړي. دا چې اوس امریکا دغه جنګونه شروع کړي په کوم نیت دي، اوس یې ختموي په کوم نیت؟ البته ختموي خو نه. یو شی چې زه تاسو ته باید یادونه وکړم، د سولې په نوم چې کومه معامله او ډرامه روانه ده، دا سوله نه ده. موږ به خوشباوري هم ډېره نه کوو، بې باوري به هم ډېره نه کوو، ولې واقعیت ته به منتظر کېږو، واقعیت بیني به کوو. دا سوله نه ده. اول خو که سوله دواړه لوریو که غوښتی، که طالب سوله غوښتی خو جنګ به یې درولی خو جنګ ودروه، خو همدا سوله ده. که سوله نور څه ته وایي؟ سوله دې ته وایي چې جنګ باید ودرېږي. جنګ ودروه نو دې کې دومره خبرې نور څه منه. خو 3 کاله خو فقط د زلمي خلیلزاد ووتل چې منډې وایي، همدا اسلام آباد دی او چین دی، ترکیه ده او سعودي دی او دوحه ده او کابل دی. 3 کاله خو د ده ووتل چې امریکې خاص د همدې لپاره ټاکلی دی چې دغه موضوع یو طرفه که په اصطلاح هغه د پردې په مخ وي، د همدې لپاره ټاکلی دا چې د پردې شاته نور ګیمونه دي، د پردې شاته نورې څومره اقتصادي برنامې دي، هغه پې مخ ته وړي او ځینې د نورو هېوادونو په چلنج کوي، هغه بیا جدا او بیل بحث دی. زه فکر کوم چې اول خو دا چې سوله چې په د کرزي له وخته نه راغله، د اشرف غني په لومړۍ دوره کې نه راغله او دا د دومه دوره کې 1.5 کال تېرېږي نه راغله، او بیا چې خلیلزاد اخته دی 3 کاله 2.5 کاله یې منډې ووهلې، تر اوسه هم نه راغله. سوله داسې نه ده چې په کنډو کې ولاړه ده، بس په کنډو یې راواړه او ډولۍ ده او یا سپینه اسپه ده او روا مړوله بس راغله. نه، اول خو تر اوسه د سولې هېڅ پرمختګ نشته، او دا که بیا پرمختګ هم کېږي لکه څنګه چې 3-5 کاله اوس نیولي، 3-5 کاله نور نیسي. یعنې زه فکر نه کوم چې اشرف غني د اشرف غني په وخت کې د سوله راغلي وي. که بیا کوم تړون آماده کېږي هم د راتلونکي ولسمشر په وخت کې به کېږي. زه دومره ژر او دومره نږدې خوشبینه نه یم. او بله خبره دا ده چې که سوله ومشي، اول خو سوله کېږي نه، ځکه سوله د افغانستان د دولت او د طالبانو په واک کې نه ده. سوله دلته ډېر ابعاد لري، دلته ملي اجماع ته اړتیا ده، دلته سیمه ییزه اجماع ته اړتیا ده، دلته نړیواله اجماع ته اړتیا ده. په سیمه ییز اول خو په نړیواله اجماع کې چې دا ګوندونه دا خلک د خپل په افغانستان کې دننه ته په یوه خوله کوي، ډېر وخت نیسي. دا لکه چنګه خان داسې دي، چنګښې کاسې ته اچوه، یو راچوي بل ټوپ اچوي، چې بله ورچوي بل ټوپ اچوي. او بل اوس د سولې نه د سولې پروسې نه اوس د سولې پروژه جوړه ده.
ټول پکې خپل ګټې لټوي، بزنسونه پکې کوي، پروژې دي، کیسې دي. او بل کله ملي اجماع ورتیر شو، دغه سیمه ییزه اجماع ډیره مشکله ده. ته هندوستان څنګه دې ته راضي کوي چې پاکستان پرې ومنې، ته ایران دې ته څنګه راضي کوي چې د امریکا ګټې دې هم خوندي وي او د ایران دې هم درته راضي وي. دا امکان نه لري. ته پاکستان څنګه دې ته راضي کوي چې پاکستان تا سره سوله ومني، ستا خپلواکي ومني تاکي جنگ ختم شي. د پاکستان وظیفه دا ده، مسؤلیت دا ده، ماموریت دا ده چې د افغانستان بنسټونه ونړوي، په افغانستان کې جګړه روانوي. پاکستان په یو صورت حاضرېږي چې طالب ته، اصلا خو طالب د پاکستان مامور دی، څه ډول چې په یو نه یو ډول افغان حکومت په اصطلاح باندې د امریکا مرستو ته اړتیا لري، د امریکا کومک ته اړتیا لري او په هره خبره کې هغوی سره مشترک کوي. همداسې طالب د پاکستان لږ اجازې یو قدم مخکې نشي تللی، او پاکستان په هغه صورت کې حاضرېږي چې طالب ته اجازه ورکړي د سولې، چې ته په سوله کې همدومره توان وکړې څومره چې په جنګ کې کوم توان کوي. مثلا افغانستان ته سوله راځي، په دې شرط به راځي چې د افغانستان په جنگ کې اوس څومره توان لري، څومره څه د لاسه ورکوي، دا باید ته په سوله کې له لاسه ورکړي. یعنې سوله باید په دومره غټ قیمت راشي لکه څومره قیمت چې ته په جنگ کې لنډوي، بیا به ته سوله راځي. په دې کې بیا نو ډېر موارد راځي. په دې کې مثلا د پاکستان ستره غوښتنه دا ده چې د افغانستان بهرنی سیاست باید د دوی په خوښه وي، یعنې په خپل سر او استقلالیت سره په ازادانه ډول د هند سره، امریکې سره، نړۍ سره اړیکې نشي پاللی. مثلا د پاکستان بله غوښتنه دا ده چې د کونړ او نورې اوبه چې پاکستان ته بهیږي دا به نه مهاروي. مثلا د پاکستان بله غوښتنه دا ده چې د افغانستان په سرحدي ولایتو کې چې کلداره چلیږي دغه کلداره به نه ختموي. مثلا دې ته ورته په لسګونو غوښتنې دي د پاکستان چې هغه پوره نشي. مثلا ډیورنډ کرښه دغه موضوع به مثلا په پاکستان کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ څخه افغانان ملاتړ نه کوي، او دې ته ورته نور ډېرې غوښتنې لري چې هغه غوښتنې یې ونه منل چې پاکستان ته حاضر نه دی چې هغه طالب تا سره سولې ته کېنوي کوم طالب د خپله جوړ کړی دی. البته که طالب دی، که بله ترهګره ډله ده، که بله ترهګره ډله ده په دې سیمه کې، په دې منطقه کې، دا خو ټول د پاکستان تولید دی، او پاکستان بیا د سعودي په مرسته، د امریکا په مرسته او د نورو هېوادونو په مرسته جوړې کړي دي. هغوی هم خپل کار ترې اخیستی، دوی هم ترې اخیستی. او د نن ورځې کیسه نه ده، دا خو اول القاعده وه، بیا مجاهدین شول وروره، بیا مجاهدین نه وروسته طالبان شول. اوس دا طالبان که ختم هم شي، بل اپډیټ ورژن را روان دی چې هغه داعش دی. یعنې ما مخکې وویل چې سوله په دې معنا نه ده چې اول خو سولې ته رسېږو نه، بیا که ورسېدو په ډېر غټ توان به رسېږو، او چې په غټ توان هم ورسېږو هغه به هم داسې سوله نه وي چې ته به آرام خوب کوي او دلته به ډز وډوز نه وي. فقط به یوه ډله طالبان او مشران نمایشي راشي، کابل کې به کښېني، واک به ورنیم شي، او هغه د افغان دولت اوس کوم حیثیت او پرستش چې دی هغه به هم لاندې ولوېږي. خیر خو به جګړه روانه وي، جګړه به د داعش په نوم روانه وي، جګړه به د نورو تورو سرو شنو بیرغونو لاندې روانه وي. یعنې کاشکې سوله راتلی، بیا که په ډېر غټ قیمت وایم موږ به ویلي وای چې خو بنیادي سوله لري. زه خپله ډېر خوشبینه نه یم دغه سولې ته، ځکه دغه سوله زموږ په واک کې نه ده، زموږ په لاس کې نه ده. دا سوله نړیوال لوبغاړي لري، هم جنګ چې چا پیل کړی دی سوله هم د هغوی سره ده. داسې خو کېدی نه شي چې جنګ د امریکا او د روس او د چین وي او سوله د زما په واک کې وي. دلته خو ګوره امریکې قدم نه و ایښی، روس قدم ایښی و. دلته خو چې روس قدم نه و ایښی، چین زموږ ګاونډی دی، هغه وایي چې وروره افغانستان نه چې بل څوک استفاده کوي اول حق زما دی. موږ تاسو افغانانو کې یا بالخصوص پښتنو کې هم دا خبره په نر خوڅلي او کلتور او کلي کې هم شته چې څوک ځمکه هم خرڅوي، مثلا ورته وایي چې شبدارې فلانی دی، یعنې شپه زما ده که نه، ځکه زه ورسره لګېدلی یم. نو په هغه حساب هم چین وایي چې وروره زما ګاونډی یې، او نو چې د بل چا واک چلېږي نو اول خو باید زه هم ستا ګاونډی یم، سوپر طاقت یم، اقتصادي طاقت یم، وسلوال طاقت یم. نو په دې حساب باندې افغانستان د اسیا زړه دی، خو مګر دا زړه ډېر ناروغ دی، دغه زړه کې ډېرې چړې. مننه ودان صاحب، بېرته درته بیا راګرځو. منګل صاحب ستاسو اړخ ته راګرځو. په دې وروستیو کې ودان صاحب هم خپلو خبرو کې یو څه اندازه دغه موضوع ته اشاره وکړله. په دې وروستیو کې پیښې ترسره کېږي خو پړې طالبان پر غاړه نه اخلي. داسې خو نه دی چې دلته د افغان جګړې د دوام لپاره کومه بله نوې ډله تقویه کېږي؟ ښاغلي ودان صاحب په دې تړاو ډېره جامع تبصره درلوده، او دا تشویش نه یوازې د ودان صاحب دی بلکې دا تشویش د ټولو افغانانو دی. دا موضوع که موږ له دوو اړخونو تحلیل کړو، یو اړخ دا دی چې وسلوال طالبان یې ځکه مسؤلیت په غاړه نه اخلي چې وسلوالو طالبانو دا پرېکړه کړې وه چې موږ به په لویو ښارونو باندې بریدونه نه کوو، موږ به په لویو لارو د لویو لارو د بندښت عملیات نه ترسره کوو، او همدارنګه موټربم او ځانمرګي بریدونه به نه کوو. حال دا چې دغه ټول موضوعات له اولې ورځې تر ننه پورې جاري دي، او وسلوالو طالبانو په لویو ښارونو باندې هم بریدونه وکړل،
په لوی لارو کې هم بریدونه وکړل چې د لوی لارو د بنګدښت لامل شول. همدارنګه نور هغه څه چې دوی یې د نه کولو پرېکړه کړې وه، وعده یې کړې وه، هغه یې ترسره کړل. دوهمه مسله دا ده چې تشویش همدا ده چې که چیرې د سولې دغه روانې خبرې اترې له وسلوالو طالبانو سره یوې پرېکړې یا یوه تفاهم ته رسېږي او په افغانستان کې د نسبي سولې د راتګ لامل کېږي، یو بل خوځښت، یو بل حرکت به رامنځته کېږي تر څو په افغانستان کې روان جنګ، روانه کشاله متداومه وساتي. دا تشویش یو داسې تشویش دی چې هر افغان لري، ځکه چې افغانان هغه افغانان دي چې 2 لسیزې 3 لسیزې 4 لسیزې پخوا وو. دوی اوس پوهېږي چې افغانستان په رښتیا هم د نړیوالو زبرځواکونو د سیمه ییزو زبرځواکونو په چنګال کې دی. دوی خپلې ګټې لټوي او جنګ په افغانستان کې تر هغو جاري وي چې تر څو چې د ګاونډیو هیوادونو یا هغوی چې د افغانستان په جنګ او کشاله کې مستقیما او یا غیر مستقیم ښیل دي، د هغوی سیاسي ګټې، د هغوی اقتصادي ګټې نه وي خوندي شوې. دا دواړه تشویشات منګل صاحب که راوګرځو د طالب وسلواله ډلې جنګ له چا سره دی په افغانستان کې؟ ګوره ښکاره خبره ده، شاید تاسو وروستي بحثونه لیدلي وي او لیدلي مو وي چې داسې انګیرل کېږي، داسې معلومات هم شته چې وسلوال طالبان له کرښې اخوا د خپلو لیکو ته د نویو کسانو په ګمارنه باندې بوخت دي. دوی داسې تبلیغات کوي د خپلو جنګیالیو په منځ کې چې افغان دولت نسکورېدو ته نږدې شوی، موږ به په واک کې وو، موږ به والیان ولرو، موږ به ولسوالان ولرو او موږ بیرته واک ته ستنېږو. مسله دا ده چې اوس چې کوم جنګ روان دی دا د افغان حکومت د راپرځولو دپاره دی، یعنې اوس مسله خورا جوته شوې ده. اوس که د سولې مذاکرات هم کېږي، که د سولې خبرې اترې هم کېږي، وسلوالو طالبانو تعهد دا دی، ژمنتیا یې دا ده چې دوی باید بیرته واک ته ورسېږي. حال دا چې نړیوال وایي چې موږ په افغانستان کې داسې نظام نه غواړو چې یا ځل دپاره نړیوال وګواښي یا ځل دپاره امریکا وګواښي. خو مسله دا ده، تکرارا وایم چې تر هغو به په افغانستان کې په یو نوم او بل نوم باندې جنګ روان وي تر څو چې د مستقیما چې څوک پکې کېل دي او یا هغه چې د پردې تر شا د افغانستان په کشاله کې دوی دلچسپي لري، د هغو ګټ نه وي خوندي شوې. مننه منګل صاحب. ودان صاحب ستاسو اړخ ته راګرځو، دولت ادعا لري چې له بند آزاد شوي طالبان بیا د جنګ لیکو ته تللي. په دې اړه ولې دولت د بندیانو په اړه تضمین نه دی اخیستی، ولې نه اخلي په داسې حال کې چې طالبان او د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین دغه ادعا ردوي؟ دا میډیایي خبرې خو ډېرې داسې وي چې البته د ویاندویانو خبرې دا خو د دوی هغه میډیایي دریځ وي، هغه سیاسي دریځ وي، ولې په واقعیت کې د پردې شاته خو بیا بل څه روان وي. دا دواړه لوري که حکومت کومه ادعا لري او که طالب کومه ادعا لري، دې کې شک نشته چې یوه ډله آزاد شوي طالبان به کورونو ته هم تللي وي، ځکه دا سختۍ چې لیدلي وي، بند یې تېر کړی وي، کړاوونه یې لیدلي وي او بالاخره یې په یو واقعیت لیدلی وي چې وروره دا خو جنګ خو د اسلام او د کفر جنګ نه دی، دغه جنګ خو د اقتصاد جنګ دی، دغه جنګ خو د واک جنګ دی، دغه جنګ خو د امریکا او د روس جنګ دی، دغه جنګ خو د امریکا او د چین جنګ دی، دغه جنګ ته چې موږ جنګېږو د اسلام په نوم جنګېږو، دا خو د پاکستان له ادرسه جنګېږو، دا خو د پنجاب ګټو ته د خوندیتوب لپاره جنګېږو. یو تعداد به دغه هدف ته رسېدلي وي، دغه واقعیت ته به رسېدلي وي، له جنګه به یې لاس اخیستی وي، ولې یو تعداد طالبان دی کې شک نشته چې هغه بیرته د جګړو لیکو ته تللي دي، ځکه د دوی په جګړه کې معتاد شوي دي. جګړه دوی لپاره یعنې اکثره جنګیالي جګړه په خوند کوي او دوی ته خوشحالي کې دوی همداسې تربیه شوي دي، دوی ذهنونه همداسې شوي دي او بیا یو ډلې سره به رښتیا ظلم شوی وي، داسې نه ده ځینو طالبانو سره به رښتیا ظلم شوی وي، هلته به وال شوي وي خدای نخواسته، یا به ورسره بد چلند شوی وي، هغه به عقده‌ای شوي وي او یا همغه جذبه چې دوی په ذهن کې لري، یا همغه د دین جذبه چې دوی ورته وایي چې دین په جذبه باندې جنګېږو، یا چې ځینې ورته حماقت وایي، هغه د خپل حماقت له وجې به دوی بېرته جګړې ته ادامه ورکړي وي، ګرځېدلي به وي. دې کې دواړه حالتونه شتون لري، د دواړو حالتونو امکان شته، شونتیا یې شته. ولې لکه څه ډول چې سهیل شاهین وایي چې
طالبان بیرته کورونو ته تللي دي، جګړې ته هیڅ نه دي تللي. دا خبره یې زه ردومه. یوه ډله طالبان بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شوي دي او باید ستانه شي. دا چې د میډیا له لارې څه وایي او دا چې بیا دوی خپلو جنګیالیو ته څه وایي، دا فرق سره لري. طالبان هره ورځ جګړې ته اړتیا لري چې باید دوی جګړه وکړي. هغه د ماموریت په لحاظ چې د دوی ماموریت دی، هغه د دې په لحاظ چې په افغان دولت باندې فشار راوړي، او هغه د دې په لحاظ چې دوی باید خپلو جنګیالیو ته انګېزه ورکړي او ورته ووایي چې دغه دی موږ تسلیم نه یو، ورته ووایي دغه دی زموږ جهاد خو جاري دی، او ورته وښیي چې ګوره تاسو غلط پوه شوي یئ، موږ سولې مولې نه دي کړي، موږ خو تر هغې د خدای په لاره کې دا دی جنګېږو چې تر څو دلته یو اشغال ګرم پاتې وي. ولې واقعیت خو بیا بل څه دی، واقعیت خو بیا دا دی چې دوی خو د امریکا سره چې هغه دوی کافر بولي او کافر دي، هغوی سره یې د سولې تړون لاسلیک کړی، په هغې باندې ډز نه کوي. او افغانان چې هم مسلمانان دي، هم پخپله مجاهدین دي، هم تر بل چا ښه لمونځ کوي، تر بل چا ښه روژه نیسي، تر بل چا ښه زکات ورکوي، تر بل چا د اسلام په رڼا کې ژوند کوي. هغوی وژني، هغوی وژنه ورته روا ښکاري او دا ورته جهاد کوي له بده مرغه. مننه ودان صاحب. منګل صاحب ستاسو اړخ ته راګرځو. د افغان دولت دریځ ثابت نه دی. څه فکر کوئ طالبان به ورسره توافق ته ورسیږي یا به د طالبانو باور خپل کړي؟ مثلا دولت د بندیانو تبادله نه کوله، دریځ یې بیا وروسته بدل کړ، همداسې د 50 طالب بندیانو د خوشي کولو خبره وه، خو وروسته ځینې بندیان خوشي کېږي او ځینې پاتې کېږي. نو د افغان دولت دریځ په اړه ستاسو فکر څه دی؟ یا دوی به د طالبانو باور خپل کړي؟ ګورئ، د بشري تاریخ په اوږدو کې که موږ وګورو، ډېر هیوادونه له جنګ وتلي دي، جنګ شاته پرېښی، کورنۍ ناورین، کورنیو ناکراریو نه راوتلي دي، او دغه ټولې جګړې د خبرو اترو او مذاکراتو له لارې حل شوي دي، پرته د تامل پړانګانو چې دوی د زور له لارې وځپل شول او بالاخره په سریلانکا کې د تامل پړانګانو هغه خوځښت له منځه لاړ. مهمه خبره دا ده چې څه ډول چې مخکې ورته اشاره وشوه د بحث په اوږدو کې، یو هغه د جګړې هغه نړیوال بعد دی، یو یې سیمه ییز بعد دی او یو هم کورنۍ مسایل دي. بدبختانه چې موږ یو واحد سیاسي ادرس نه لرو چې له هغې ادرس نه موږ د سولې په تړاو، د سولې د مذاکراتو په تړاو بحث ولرو. بدبختي همدا ده چې افغان دولت په دې برخه کې خورا نیمګړی دی. تقریبا 3 ورځې دمخه موږ د یوه آنلاین میټینګ په ترڅ کې چې د شیخ زاید پوهنتون د سولې مرکز او په افغانستان کې د بېلابېلو پوهنتونونو چې هلته د سولې مراکز شتون لري د جناب معصوم ستانکزي سره بحث درلود. زموږ غوښتنه همدا وه چې که چیرې افغان دولت په رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې پایښت لرونکي سولې ته ورسیږي او دوی دغه مسلې ته ژمنوي، دوی په رښتیا هم د دې وړتیا ولري چې مذاکرات وکولی شي او د خپل سیاسي حریف سره، د خپل سیاسي دغو کسانو سره چې د افغان دولت په خلاف دي، دوی یوه تفاهم ته ورسیږي. مهمه مسله دا ده چې موږ د مذاکراتي ټیم په انتخاب کې او همدارنګه د تصامیمو او پریکړو په انتخاب کې باید خودمختاره واوسېږو. موږ باید خپلې ملي ګټې ځان لپاره تعریف کړو، موږ باید هغه ملي نوابض د ځان لپاره تعریف کړو، او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ باید له یو واحد ادرس نه خبرې وکړو. بدبختي دا ده چې د افغانستان کې د سیاسیونو او سیاسي څیرو ترمنځ هم یو هغه نشته، توافق نشته. یو نظر کوي، بل د یو سفیر سره کینی، بل بیا د بل سفیر سره کینی. نو دلته مسله دا ده چې موږ له یو واحد نظر نه، د یو واحد ادرس نه موږ یو نظر نشو لرلی. بدبختي همدا ده او تکرارا زما غوښتنه به همدا وي چې موږ په نورو بحثونو کې هم د دې یادونه کړې ده چې که چیرې په رښتیا هم دلته په افغانستان کې د پایښت لرونکي سولې لپاره یوه ژمنتیا موجوده وي، افغان دولت باید د یو واحد سیاسي ادرس نه خبرې وکوي. هغه باید یو سیاسي نظر داسې وي چې د افغانستان په ګټه باندې وي، نه دا چې د یوه ګوند په ګټه باندې وي، نه دا چې د یو شمېر اشخاصو او افرادو ګټې پکې خوندي وي، چې باید د افغانستان ګټې پکې خوندي وي. بدبختانه چې په دې برخه کې افغان دولت تر یو بریده نواقص لري، نیمګړتیاوې لري او هیله مند یو چې تر بین الافغاني مذاکراتو د پیل نه مخه
افغان دولت دغه نیمګړتیاوې هم راپکې. مننه. منګل صاحب، ودان صاحب ستاسو اړخ ته راګرځو. د منګل صاحب په خبرو کې مو واورېدی چې په افغانستان کې سیاسي اجماع لا تر اوسه نه ده رامنځته شوي. دولت ځینې بندیان نه خوشي کوي. د صلح په خبرو به یې تاثیرات څه وي؟ آیا رښتیا به هم دغه دریځ افغان دولت تر پایه همداسې وساتي؟ بخښنه غواړم، غږ دې سم رانغی. کوم دریځ؟ دولت ځینې بندیان نه خوشي کوي. د سولې په خبرو به تاثیرات څومره وي؟ آیا رښتیا به هم دغه دریځ افغان دولت تر پایه همداسې وساتي؟ نه، افغان حکومت په کوم دریځ دلیدلی چې په دې به ودرېږي. او بل به زه ستاسو د معلوماتو لپاره ووایم چې نن سهار هغه طالبان چې دوی ټینګار کوي چې شاوخوا 600 طالبان دي او خطرناک جنګیالي دي، هغه موږ نه خوشي کوو. د هغوی د خوشي کولو بهیر پیل شوی دی. همدا اوس خوشي کېږي او روان دي. او ډله د هغه 600 نه خوشي شوه او نور هم خوشي کېږي، روان دي. د افغان حکومت خو د تیر په څېر مسلسل څه ډول چې له خپلو خبرو په شا شوی دی، داسې د دې خبرې هم په شا شو. په دې دریځ خو به د راتلونکي کې دا کیسه نه پرېږدو. دا خو همدا اوس معلومه شوه چې ورخوشي کوي. ده خو دوی خو انس حقاني ښوده چې د سراج حقاني ورور و. خوښه خو یې خوښه یې کړ، حتی له بګرام نه دوحې ته په چارتر الوتکه کې وروړ او حتی پاسپورټونه یې دلته ورته جوړ کړل، په اماراتو دوبۍ کې ورته جوړ کړل او دوحې ته یې پسې وروړل. او همداسې د هغوی د انس حقاني زوم و څه و دوه نور کسان خطرناک بندیان ورسره وو، هغه یې هم خوشي کړل. او بیا یې ویلي چې دا 50,000 بندیان نه خوشي کوو. 50,000 کې 1000 خوشي کړل، بیا یې 4,000 نه خوشي کول، بیا یې 3,000 خوشي کړل، 1000 نه خوشي کول، بالاخره یې 4,400 خوشي کړل، وایي دا 600 نه خوشي کوو. خو دغه لړۍ هم شروع کړه. له بده مرغه افغان حکومت خو چې دی، افغان حکومت بیا به م ووایم چې له بده مرغه کمزوری دی. افغان حکومت خو په خپلو پښو ولاړ حکومت نه دی. افغان حکومت خو د امریکا مرستو ته اړتیا لري. هغه درې کې یو متل دی، وایي نان مې ته فرمان مې ته، دغسې یو ورته غوندې متل دی، وایي څوک چې ډوډۍ ورکوي خو هغه بیا فرمایش هم ورکوي. نو وروره دا جګړه چې په افغانستان کې شروع شوې ده 40 کاله، دا زموږ جګړه نه ده. امریکا شروع کړې ده او د پاکستان په توسط شروع کړې ده. بیا چې دغه سوله شروع کړې ده، امریکا شروع کړې ده. وروره نه سوله زموږ ده، نه جنګ زموږ ده، نه اختیار زموږ ده. طالب هم چټي پکې الوځي، موږ هم برباد کړو، ځان هم برباد کړ، زموږ میندې هم کونډې کړې، خپلې میندې هم کونډې کړې. په غضب د خدای ککړ دی. او له بده مرغه چې افغان حکومت هم دا ظرفیت نه لري، افغان حکومت هم دا توانایي نه لري چې طالب د زور له لارې مجبور کړي چې سوله وکړي او ورته ووایي چې یا دې وژنم او یا به زیرېږي سوله به کوي. دا گیم دا لوبه ټول د امریکې لخوا ده. له بده مرغه د دې حل لاره هم ډېره مشکله ده. یوه حل لاره یې ما درته ویلې چې همدا کیدای شي چې افغان حکومت د زور نه کار واخلي. خو له بده مرغه دلته خو ما درته وویلې چې کیسه د امریکا ده، په خپل سر ته الوتکه هم نشي پورته کولی چې طالب بمبار وکړي. او له بلې خوا طالب د پاکستان سره اختطاف دی، د پاکستان سره بلاک دی، د پاکستان سره په اصطلاح باندې ورسره ګیر شوی دی، د هغوی په پنجو کې دی، د هغوی نه سر نشي جګولی، هغوی روزلی دی، هغوی لوی کړی دی، هغوی امکانات ورکوي، ریموټ یې د هغوی سره دی. خوله د طالب وي، ژبه پکې د پاکستان وي، ژبه پکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وي، ژبه پکې د قریشي وي او خوله د غني برادر صاحب وي. نو دغه ستونزه شته، دا ستونزه شته. موږ به خوشبینه اوسېږو، سوال او دعا به هم کوو، مثبت فکر به هم کوو، ولې ډېر څه په خوشبینیو باندې بنام نه دي. نو خدای دې وکړي چې په دې وطن کې سوله راشي. موږ خو یې طرفدار یو د سولې، خو دغه کیسه ګډه وډه ښکاري په اصطلاح باندې. مننه ودان صاحب. منګل صاحب په وروستیو کې ډېره مننه همت صاحب چې موږ ته خپرونه کې وخت راکړ. ما سره مو له 9:30 تر 10 ویلي ولس زه بله برنامه لرم، نو که ستاسو اجازه وي زه به رخصت درته مننه ودان صاحب. موږ هم نور رخصت درکوو، تاسو د خدای په امان. منګل صاحب وروستۍ پوښتنې ته له تاسو لنډ ځواب غواړو. په داسې حال کې چې پر افغان لوري اتهامات موجود دي، پر مقابل اړخ هم اتهامات موجود دي، نو لنډ غوندې ځواب راکړئ په وروستیو کې بیا هم د افغان سولې د راتګ لپاره څومره هیلهمندۍ موجودې دي؟ د یو افغان وګړي او دا چې حالات په نسبي ډول د تحلیل وړ دي، امیدواري نشته. او امیدواري ځکه نشته چې مخکې هم یادونه وشوه چې دلته به د طالب سره د سولې د خبرو د بریالیتوب وروسته یو بل خوځښت راپیل کېږي. یو بل خوځښت به بیا بل نوم باندې افغانان وژني. او مسله دا ده چې که چیرې د افغانانو ګټې چې دوی یې دلته لري او یا دا چې بهرنیان چې په افغانستان کې دي او سیمه ییز هېوادونه چې په افغانستان کې ګټې لري، تر څو چې د هغوی ګټې خوندي وي په افغانستان کې به جنګ جاري وي. خو امیدواري دا ده چې که چیرې افغان دولت په رښتیا هم د پایښت لرونکې سولې لپاره یوه ژمنتیا ولري
او دوی په رښتیا یو هوډ ولري دوی د یو واحد ادرس نه د سولې خبرې وکولی شي او په دې برخه کې امریکا هم یوه دیانتداري وښیي یوه سپېڅلتیا وښیي او یو پاک نیت وښیي نو بیا په افغانستان کې سوله البته پایښت لرونکې سوله شونې ده خو مسله دا ده چې پاکستان امریکا باید پر پاکستان باندې هم فشار راوړي پر طالبانو هم باید فشار راوړي او نور هغوی ډلې چې په افغانستان په کچاله کې ښکېلي دي پر هغوی باندې هم باید فشار راوړي تر څو په افغانستان کې پایښت لرونکې سولې لپاره دوی لبیک ووایي. ډېره زیاته مننه منګل صاحب چې حاضر شوې موږ سره مو په د هوا راډیو په ځانګړي بحث کې برخه واخیسته. ډېره مننه ستاسو نه ډېره مننه. ښه وختونه. خو اوریدونکو تاسو همداسې به هوا راډیو شبکې ته غوږ یاستئ. بحث مو درلودو د افغان سولې په تړاو باندې. په بحث کې راسره دوه قدرمن میلمانه له مرکز کابل څخه ضیاءالدین او له خوست ولایت څخه استاد د پوهنتون استاد فاروق جان منګل صاحب و. د سولې پر روانه پروسه او همداشانته پر سولې پروسه باندې شته تهمات او همداشانته د جنګ د دوام لپاره کوم لامل چې موجود دی پر همدې باندې مو ګډ بحث درلودو. نو په بحث کې درنه زه قسمت الله همت د خپل تخنیکي ملګري عزیز حیدري صاحب سره اجازه غواړو تر بل بحثه د خدای په امان موږ په دعاګانو کې یاد مو باسو. ځانګړی بحث په دغه خپرونه کې هوا راډیو د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره د دوی د فعالیتونو لاسته راوړنو او راتلونکو پلانونو په اړه خبرې اترې کوي. ځانګړی بحث د هوا راډیو ځانګړې سیاسي او ټولنیزه خپرونه. ځانګړی بحث هوا خپل